يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. معزز سامعین، ما ستاسو وړاندې د الله رب العزت د مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید برهان رشید نا سورہ کاف پلسم سپارہ آیت نمبر 28 او 29 سے حصہ مبارکہ تلاوت کړل. رب العالمین دې په مال د حق وینا کولو او په هغه باندې مونږ ټول اوریدونکو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. په دې آیت کریمه مبارکه کې د ځینو صحابه کرامو مدح او فضیلت بیانېږي چې مالی حال سره کمزوري او غریبانانو. نو یو مومن بندله پکار دی چې په د کې دوه کار پیدا شي. یو دا چې خپل ځان هغه په حاملینو کې حساب کی، نو دا کار به د ده دپاره غوره وي. د حاملینو نه مراد هغه کسان چې ګمنامه یې څوک نه پیژني، په معاشره کې ورته څوک عزت په نظر باندې نه ګوري، غریبانان وي، بې وسه وي، بس صرف د رب العالمین سره تعلق وي او په عامو خلکو کې څه شهرت حاصل نه وي، سرکاری محکمو کې نه ځان چې کم دنو هر ځای کې نیغ نیغ نه کوي او په کار هم دغه شانتي ده چې انسان دغه شانتي جوړ شي، په دین کې مخ کې او په شهرت کې رستو. د بعض خلکو عادت دا وي چې په هر ځای کې بزان نیغ نیغ کوي، دوه خبرې به یې کړي نه، ځان به په اخبار کې راولي، ځان به په ټي وي کې راولي، په نیټ باندې بم ځان راولي، د دې دپاره چې زه مشهور شم. هلکه په شهرت باندې څوک څه کوي؟ شهرت څه شي ته وایي؟ دا خو یو عذاب دی د رب العالمین، د دې نه ځان ساتل پکار دي، دا خو ریاکاري ده، د دې شي نه ځان ساتل پکار دي. بعض خلک چې کم دی جلسو لراشي، جلوسونه لراشي، وي یاره جی ما چې کم دی نو تقریر ما ته رانکو، ځان به مخکې کوي، وړاندې به ځان کوي. هلکه شاته شه، علما موجود دي، مشران موجود دي، تاله شاته کېدل پکار دي. که چېرې د دین اصلاح د مقصدي اله، که چېرته دین بیانول د مقصدي اله، په داسې موقعو باندې بیا انسان له شاته کېدل پکار دي، رستو کېدل ورله پکار دي. نو دا د مسلمان خوی نه دی. دغه شان د ضعفاء المسلمین، هغه کمزوري مسلمانان، هغوی باندې چېرته لویي ونه کي، چېره دا خړ پړ دی، کمزوری دی، او زه چې یم نو یو قوي یم، مالداره انسان یم، عزتمند یم. د بعض خلکو په معاشره کې دا عادت وي
چې نور انسانانو ته به د تحقیر پسپک نظر باندې ګوري او کله چې وویني نو هغه پورې ټوکه و پورې مو کی چوغور فلان کې را روان دی په غلط نمی باندې اوستای نو د دې خبرو نه ځان ساتل پکار دي نو فضیلت د کمزور مسلمانانو چې غریبانان وي وسینوي وړاندوي ګډوي شلوي او فقرا هغه کسان چې گمنامي سو کې نه پیژني دغه خلقو فضیلت رب العالمین په دې آیت کریمه کې بیان کړی دی او حضور صلی الله علیه وسلم مبارک په احادیثو کې داغه وضاحت کړی دی مشرکان ویلیو چې دا صحابه د ځان نه اوشړه لکه بلال عمار صہیب او ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم اجمعین او داس نور صحابه زکه وی چې دای په دې مجلس کې ناس نو مونږه په دې کې نکی نو مونږه تزان بد ښکاری چې په دې مجلس کې کینو په مکه مکرمه کې په صحابه کرامو باندې د تکلیف او مصیبت نه علاوه نور سنو لیکن دومره وجه رب العالمین ولد ایمان رڼا ورکړي و ایمان په زړه کې دغه رڼا و رب العالمین حاصل کړي و نو په الله باندې ایمان راوړو رب العالمین سره محبت کوونکې خلکو نو چې الله سره محبت ساتي نو الله به بیتان ضایع کوي نو رب العالمین هغه غیرتی ذات د کائنات مالک چې کوم دی په سوره انعام سوره کهف سوره شعراء او په سوره هود کې چې کوم دی اشاره ورکړه او په دې دوه آیاتونو کې صراحتا او فرمایل چې دا مرګري د ځان نه اون شړي دای د ځان نه جدا نه کې واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم خپل ځان صبر کا خپل نفس د هغه خلقو سره ایثار کا کم خلق چې شپورز الله را بلی يدعون ربهم بالغداة والعشي خپل الله یادای سبا او بیګا د خپل رب العالمین ذکر کوي اگر که غریبانان دي یریدون وجهه او داغه رب العالمین د رضا تمنا لري رب العالمین د ځان رضا کوي ولا تغض عیناک عنهم او اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارکه ستاسترګې دغه کمزور صحابه کرامو نوانوړي چرته دغه کسانو تابعداریونه کې دغه خلکو مرګره نشي رب العالمین فرمایي چې دا غي زړونه ما د خپل ذکر نه چې کم دی غافل کړي د خپل ذکر نه مې خالی پری خو دي دغه خلکو مرګره نشي دغه خلکو سره دغه خلک د خپل ځان سره په مجلس کې چې کم دی زین کې رب العالمین ورته او فرمایل کدا مشرکان ایمان راوړي خو ایمان دی راوړي او که ایمان نه راوړي نو د رب العالمین ورته هیڅ ضرورت نشته ده وقل الحق من ربکم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر او ورته وایا چې حق د تاسو د رب د طرف نه دی کوم نه او منی ایمان راوړي او کنه منی نو یو شل پیری چې کوم دی دا حق منی د داغي صرف حق بیانول دي باقی منل او نه منل هغه د عوامو کار دی چې څوک چا پس روانيږي خو لیکن د حق طلب وکې او د حق علماء طلب وکې چې ځان له د صحیح العقیده والا عالم وګوري او هغه پس انسان روان شي هغه عالم چې تا ته د خپل د پلار او د نیکه سبق درخای چې هغه باندې ستا مشایخ ستا مشران هغه باندې غتلی وی پاغلار باندې نو په دغه آیت مبارک کې رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته خطاب کوي چې دغه غریب صحابه کرام په معاشره کې غریبانان خلک وي دای د ځان سره نږدې کول پکار دي خپل سینې سره لګول پکار دي د دې سره مینا او محبت کول پکار دي په حدیث د حارثه ابن وهب رضی الله تعالی عنہ مبارک کی دی دا متفق علیه حدیث ته د مبارک وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے واوریدل چې اوې فرمایل الا اخبرکم باهل الجنه آیات ته د جنتیانو صفات درونه خایم چې په جنتیانو کې کوم صفات دي د جنت والا کوم خلق دي یا رسول الله ولنا جنتیان خو را تراو خایا وی حضور مبارک او فرمایل کل ضعیف متضعف هر کمزورې چې په حقیقت کې کمزورې وي او د خلکو په نظر کې هم هغه کمزورې ګڼل شي دلته د کمزوري نه مراد جسمانی کمزورې نه ده هغه کمزورې چې مالی حال سره کمزورې غریبي وس د سینی څوک دې چا پسړې لیټي کې ني صاحبای څوک وته اوچت نظر باندې نو ګوري دغه شان کمزورې انسان
حضور مبارک فرمای لو اقسم علی الله لابر، وی کچره دغه کمزور انسان پر رب العالمین باندې قسم وکي چې قسم په الله دا کار بکیږي، نو رب العالمین هغه کار کوي او دغه انسان په دغه قسم کې بری کوي. د خلکو په نظر کې سپک وي، څوک ورته د عزت په نظر باندې نه ګوري، لیکن هغه غریب چې مال حالی نشته دی، ولیکن د رب العالمین سره مینه د حضور مبارک په طریقو باندې روان دی، دونه درجه ته الله رسول دی. حضور مبارک فرمایي که چرته د رب العالمین په ذات باندې قسم وکي، نو رب العالمین هغه قسم پورا کوي او کار کوي. لکه فضیل صحابه کرامو کې دا صفت موجودو، لکه براء ابن معرور، براء ابن مالک، انس ابن نضر رضی الله تعالی عنهم وغیره صحابه کرام په دو کې دا صفتو چې په یو خبره باندې به قسم وکړ رب العالمین باغ کار کول. براء ابن مالک رضی الله عنه دا د انس ابن مالک رضی الله عنه ورور دی، د مبارک به په یو خبره باندې قسم وکړ هغه کار به الله پورا کولو. جهاد لبه چې کله لاړل نو مرګور به ورته قسم را یاد کو چې براء ته قسم وکړه چې رب العالمین مونږ ته فتح راکړي، نو براء رضی الله عنه په رب العالمین باندې قسم وکړو چې الله پتا باندې قسم کوم دتا په ذات باندې قسم کوم مونږ له فتح راکړي، یا د رب العالمین په ذات باندې مې قسم وی چې نن به مسلمانان فتح حاصلای، وی رب العالمین به مسلمانانو له فتح ورکړه. داسې صحابه کرام وی اورځ میدان جنگ کې او فرمایل چې نن به فتح هم حاصلېږي او براء ابن مالک دا به کم دی شهید کیږي. وی مرګري ډیر زیات خفه شول چې د خپل خبره خو اختیار کیږي، وی چې کله جهاد او شو د مسلمانانو فتح هم حاصله شو، خو لیکن براء ابن مالک رضی الله عنه هم پکې شهید شو. ولی داغه د خپل نه اوتی خبره وا او رب العالمین پکې دا صفت اجول او چې د خپل نه یو خبره اوزي بیا چې کم دی رب العالمین سر ترسي. دا هغه خلق دي چې د خپل خواهشات د رب العالمین د فار رفګړي وي، د خپل خواهش تابعدار نه وي، صرف او صرف د رب العالمین داغه د حکم او د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک په طریقو باندې روان دغه خلق پیدا سے کمال ترسي. ستا په نظر کې بسپک وی، لیکن رب العالمین به دغه په قسم باندې د لغرونه را نړۍ، دغه قسم باندې به باران را وری، دغه په قسم باندې به درته دریاب اودري. ابو ریحانه صحابي رضی الله عنه ودا په سمندر کې پکشته کې سورو کشته کې روان او غندل کول، یو شی د غندلو کپړای غندل یا بل څه شی غندلو، وېداتنه داستانه چې کوم دی په دې وبو کې پریوت نوستنه یا کانه چې په وبو کې پریوزي دا خو پخکته روان وي په بر باندې خو نه راځي. وېدې مبارک وای الله پتا باندې مې د قسم وی زما داستانه د دې وبو نه واپس راو باسا، وېستنه بیرته چې کوم د وبو د سر د پاسه ودري دا د مبارک را واغست. دا سه خلق او دا خلق دا په تقوا باندې د غزې ترسي، د الله نه د ریدو په وجه باندې د غزې ترسي. وې د سمندر وې دا موج کې راغې او چپې شورو کې وې نږدې دا و چې رد ته دا کشتۍ راواړی، وې دا د سمندر ته وای ابو ریحانه صحابي رضی الله عنه چې او سمندره تو خو زما د رب العالمین یو غلامي او په غلامانو کې به یو حبشي غلام دا په نظر کې داسې اوس پک ګڼل شي، او به حبشي چې د رنگ نه تور وي دا خو به ډیر سپک ګڼل شي. وې ته خو زما د الله غلام او حبشي غلام په آرام ودرېګا، ته پکې سنیغ نیغ کېږي چې تا شپې شورو کې. وې سمندر په غزې باندې بالکل داسې ودرېدو تا بنوي کې چرته سمندر په موج کې راغله. داسې خلق په دنیا کې تیر شوي دي او الحمدلله اوس هم موجود دي. حضرت بلال رضی الله عنه مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مؤذن په پښمنی ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او صحابه کرام لګې دي سحری کوي، پښمنه کوي، کجوري خوري. وی بلال رضی الله عنه مبارک به اذان کولو، د خپل تجربه مبارک مطابق چې اسمان ته او کتل نو اسمان باندې رڼایي ولیدا. وی حضور صلی الله علیه وسلم مبارک ته عرض کوي چې قربان سبای راخکارا شو تاسو خوراک بند کړئ. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هیڅ پروا نه ساتله، خپل خوراک جاری ساتله. وی په دیم ځل باندې به دا عرض کوي چې قربان سبای ښکارا شو او تاسو خوراک بند کړئ. رسول الله مبارک بیا چې کوم دی غم غرض اون سات. وی په دریم ځل باندې په الله باندې قسم کوي، قربان په الله باندې مې د قسم وی چې سبای راخکارا شو. حضور مبارک سم دستی خوراک بند کو او صحابه کرام ته هم فرمایل چې تاسو خوراک بند کو.
رستو تنا صحابه کرام تپوس کوي د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارکه په دې دویم ځل کې او دریم ځل کې خودونه فاصله نه و تا ته پتا سو ته په دویم ځل وی چې خوراک بند کین نو بنم نکو او په دریم ځل چې درته ارزو کو چې قربان خوراک بند کین سم دستی مو بند کدا والی حضور مبارک ورته فرمای چې اصل کې خبره داسې ده چې په دریم ځل باندې هم چې کوم دې سبای راخکار شوی نو د تجربه مطابق سبای راخکار نو خو لیکن چې د قسم کو نو دا داسې مقام ته رب العالمین رسول دا چې دا قسم رب العالمین ځای کو قسم پورا کو او هغه سحر چې کوم دې را داخل کو داسې صحابه کرام دا ولی یو غلامو حبشی حضرت بلال رضی الله عنه تک تور د رنگ نه ولیکن دغه مقام ته چې رسیدلې دا ولی دا په دې وجبانه چې د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک رښتونه عاشق جوړ شوی د رب العالمین پر رښتونه باندې بنده جوړ شوی دا ځکه دغه مقام ته رسیږي وی بیا حضور صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل الا اخبرکم باهل النار آیا تاسو ته د جهنميانو په باره کې خبر در نکړم چې جهنميان کم خلق دي په دو کې کم صفات پراته دي یا رسول الله ولنه د دې خبر خورا تراکا وی حضور صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل کل عتل جواز مستكبر هر هغه انسان چې دا سرکش وي بخیل وي بدخوی وي وی دغه انسان چې کم دی وی دا جهنمی دی دا جهنميانو صفات دی عتل سرکشا بد اخلاقا د چا سره مینا نه لري هر انسان د ځان نشړی اخواشه د چا سره نه کینی محفل کې د یو چا څوک ځان سره نه پریدي دا د جهنميانو صفت ده دویم صفت حضور صلی الله علیه وسلم مبارک جواز د مال جمع کون کې مال جمع کوي او بخیل دی هغه د رب العالمین په لار کې نه خرج کوي غریبانانو لنه ور کوي ودا د جهنميانو صفت ده او بعض ویلی دي چې هغه انسان چې په لار باندې روان وي او په تکبر کې روان وي کله لاس وای کله خپې وای کله سر اوچت کوي ودغه انسان ودا د جهنميانو صفت ته دا جهنمی انسان هر انسان د ځان نخکته غني خپل ځان د خلکو نه پورته غني چې دا فلان کې دا پس پويږي سوچ جاهل لا ددنه خو زخیمه په به باندې نه د کړز انا سیبم او زه د ټولو نه اوچته ما خلکو ته پسپک نظر باندې ګوري حضور مبارک فرمایي دغه د جهنميانو صفت ته او بعض خلکو دا معنا کړی دا چې لنډې وي د قدنا او د خېټه غټوي په دې لنډي سړی کې ورانه ډیر زیات دا وران کار وي نو دغه انسان چې کوم دی ودا د جهنميانو صفت نو هر انسان چې هغه غټ وي نو دا مقصد نشو چې کینه هر غټ خېټه انسان به جهنمی نه د خېټه چې غټ شوی نو دا د اسراف سره ډیر مال پکې ورچولې وي او حلال او حرامي نه پیژندلې دغه باره کې تمیز نه کړي او هغه په دې خېټه کې اچولې مګر هغه انسان چې هغه د بدن نه غټ وي او سورب وی لیکن د دې سره سره د رب العالمین نه تقوا کوي دا غنه یریږي د حضور مبارک په طریقو باندې روان دي نو دغه انسان خو بیا نه کمل انسان دی دا خو بیا جنتی انسان دی الله غواړي نو جنت ته به داخل کی دغه شان پر روایت د ابو العباس رضی الله تعالی عنہ مبارک کی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک مخه ته یو سړی تیر ش نو د په خوا کې چې کوم دی ابو ذر غفاری رضی الله عنه مبارک ناس د متفقن علیه حدیث ته وی حضور صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل دي صحابي ته چې دغه سړی په بارک استاسه خیال دی چې دا کم تیر ش نو دې صحابي ورته عرض کو چې قربان دا خو په معاشره کې یو عزتمن سړی دی رسول الله مبارک د چا غیوب نه لټای چودره غفلان کی پس خبره حکم د احوال نه ځان خبر کم نه دلته کې حضور مبارک مسله بیان په مسلې باندې خلق کوي وی حضور دا خو چکم دی عزتمن سړی دی په معاشره کې او دون عزت دی وی قسم په الله که چاته خطبه ور اولېګل د نکام پیغام اولېګ چې ما سره نکاح وکانو خلق بوله لور خور په نکاح باندې ورکی چې عزتمن دی مالدار دی او کده یو مسلې کې د یو چا سفارش وکړو خلق د سفارش منی خلکو ته ډیر ګران دی وی حضور مبارک چپ پات شو خبره اون فرمایله لږ سات پس چې کوم دی بل سړی راغی د حضور مبارک په مخ کې تیر شو وی حضور مبارک بیا ارشاد فرمای د دې سړی په بارک استاسه خیال دی په معاشره کې دا سړی د کم اهمیت ته وی صحابي عرض کو قربان دا خو یو غریب سړی دی یو گمنام دی فقیر سړی دی
کچاته د لور خور پیغام اولېګو څوک وته لور خور نه ور کوي چې غریب دی په د باندې څوک د یو وخت یو بل وخت ني زما لور خور بچ کم دی د ځان سره سو ساتي او یک چا سره په یو خبره کې د شفارس د پاره لاړ شي نو سفارس هم څوک نه مني. وی حضور مبارک وته فرمایل هاذا خیرون دا ډیر بهتره ده من ملء الارض مثل هاذا و دغه انسان نه چې دا کم تیر شو کله دغه انسان په شان ته د ازمکه دغه شو خو لیکن بیا ته هم دا انسان بهتر دی چې دا کم فقیر دی دا غریب انسان ته نه بهتر دی. علماء کرام دلته کې وایي چې فقیر انسان ولې بهتر دی دا ځکه بهتر دی یو خدا غرور نه کوي تکبر نه کوي بل ادا چې بے ځای مال نه لګي اسراف نه کوي او دغه مالدار چې کوم وي هر مالدار داسې نه وي چې هغه به متکبر وي نه داسې خلک هم شته په مالدارو خلکو کې چې الله رب العزت مال ورکړي وي دا غي سره سره چې کوم دین رب العالمین وته ډیر غټ زړه ورکړي د الله په لار کې مال لګي غریبانو له پیسې ورکړي. ودلته کې حضور مبارک دا مسله بیانوي هغه سړی چې هغه په معاشره کې د غریب سړي خیال نه ساتي هغه باندې خرچه نه کوي صدقه ولا نه ور کوي بد اخلاق وي وکړه دغه انسانانو په شان ته د دنیا چې کوم د دې د سر ډک شي کنه خو بیا ته دغه یو انسان دغه فقیر انسان دغه نه غوړه دی دا ولی هغه د رب العالمین نه یریږي د رسول الله مبارک سره چې کوم دی محبت ته اگر که غریب دی په معاشره کې غریب خلک شته نو حضور مبارک تسلی ور کوي تاسو پریشان کیږئ ما پر رب العالمین باندې خپل ایمان مضبوط کړي او د ما طریقې مضبوط راونی سي رب العالمین به تاسو د خلکو نه اوچت کی. په بل روایت کې د متفقون علیه راضی حضرت جریج رحمت الله علیه په بنی اسرائیل کې یو بزرگ انسانو دغه د بزرګي واقعا رسول الله مبارک بیانای او په بنی اسرائیل کې اخیری پیغمبر هغه حضرت عیسی علیه السلام مبارک چې هغه د حضور مبارک ترمنځ فاصله 571 سال و او لومبه پیغمبر چې هغه یعقوب علیه السلام دغه د حضور مبارک ترمنځ فاصله چې کوم د پاس 2.5 کال و نو دا د غیب خبر دی او کنه دی دغه د غیب علم حضور مبارک له الله ورک او بیا د هغه خبره چې کوم د خپل امت ته بیان حضور مبارک فرمای پدې کې د غریبانو د پاره او تسلی پرتا حضور مبارک فرمای چې په بنی اسرائیلو کې 3 ماشومان هغه په زنګو کې پړوکواله کې خبرې کړې دي امام سیوطی رحمت الله علیه غلي کړي دي چې لاسو ماشومان په زنګو کې خبرې کړې دي د میشت یا د 2 میشتو یا د سورزو ځکه ماشومان خو په وړوتوب باندې خبرې نه کوي. حضور مبارک فرمایي یو عیسی علیه السلام چې هغه خبرې کړې د خپل مور د براءت لپاره په مور باندې الزام لګی دو هغه په وړوتوب باندې خبرې وکي انی عبد الله آتانی الکتاب قرآن مجید پاغه باندې گواله او دویم صاحب جوریج د جوریج مرګره جوریج یو عابد په بنی اسرائیلو کې د ځان د پاره چې کوم دی یو خانقاه جوړ کړی و د خټو او پاغه کې بناسو د رب العالمین عبادت به کول نو یو ورځ د امور راغ او د ته ودری دا وته یا جوریج आवाज ورلور کو جوریج رحمت الله علیه هغه په مانزه باندې ولاړ دی د اوس په مانزه کې د ځان سره وی الله یو وخت د مور आवाज دی او بل وخت چې کوم دی نو تا ته ولاړې موسوکم د مور आवाज پسې ورشم او کنه تا ته ودرېګم نو ځان سره وی چې د منځ بوکم ځکه د الله حق سی واوي نو د منځ بو پورا کړم مور لاړه پس بالا باندې مور بیا راځي بیا وته आवाज کوي اے جوړېجا دې بیا په مانځ باندې ولاړ دی غږ نه ور کوي اومدغه خبره ځان سره په مانځ کې او کوم جاری وساتو پدری مورز باندې بیا مور راځي او ته आवाज کوي چې اے جوړېجا دې بیا په مانځ باندې ولاړ دی او منځ بیا سرته او رسول مور وته خیریو کی چربه زما د ازوی تراغه پوره وفات نکي ترسو پوره د زناکار او بدکار او خود مخ چې کوم نه په دستورګو باندې نه لیدل خیری وته مورو کی نو په بنی اسرائیلو کې اورانکاری خلقو پارځه کې په هر زمانه کې په هر امت کې دا اورانکاری خلق وي دی وی چې دغه انسان نیک دی مونږه د ځان سره اوران نو دی اورانکاری خلق دی ناسو د جوریج رحمت الله علیه د عبادت خو چرچا وا یاره ډیر بزرگ انسان دی پیر صاحب دی او ډیر عبادت کوي وی د یوې چیرې دا انسان به د ته مونږه څنګه ورسونه او ډما وا رسول الله مبارک فرمایي چې داغه د خاص مثال به ورکړي کیدو یو چا به خبرو کا یاره دغه شی څنګه دی نو پلان کې ډبه مې په مثال کې ورکا چې هغه ته ګوره دغه شانت دی نو هغه یاره دا خو ډیر زبردست شی دی وی دې ډمه وته چې زه به درته گمراه کوم
او څه خسته واسي په ځان باندې میک اپ شي کو او دغه خانقاه ته پس چل باندې ځان او رسول چې ورننه وتا جریج رحمت الله علیه د رب العالمین په عبادت کې لګیا دی هغه ته او قتل ما ته وګوره او سونه خسته ما واپس خلق دونه پیسې لګي او راضي ز تعالی راغلی ما جریج رحمت الله علیه ایز غږ وتاونو کو دا هم دا سره وتله د تورانکار ویل چې سید استا حسن مونږه ومنو خو چې ته جریج گمراه کی او هغه پیریت به مومنو چې او دا عابد دی کنه دی اسې د ځان نه پیر جوړ کړي دی او بره خطلې دی او ناشته د چومدا سره کو شو هغه وته سغه غونو کو نو یو ګړو والو شپونکې هغه بغړې سرول او راتلو به د جریج رحمت الله علیه د خانقاه سره بیا پات کیدو نو دی ورغه ځکه کوم دا سيزي خو بیا به پورې خلق خان دي چې دغه ستا حسن او یو سړی د ځان رخته مایل نه کو نو لاړ او دا غسره چې کوم دی بدکاری او کاغه د ځان ته مایل حضور مبارک فرمای دا دین هغه حامله شو او امید پوره کیدو باندې داغه بچي او شو چې بچي او شو نو خلق راجم شو چیرې د فلان کې ډمه بچي شوې د رالل ودا څنګه ودا تاسو تماویل چې جوریج بدل راړو ما او دا د جوریج نه پیدا شوه جوریج ما سره زنا کړی دا بس خلکو حقیقت چانه اونکو تحقیق اونکو دارک رال جوریج رحمت الله علیه پاسه زمون په معاشره کې خلق داسې دي یو خبره بچانی کړي یو کار بنی شوی خلک به یو دغه شان کار شوی چې اختیار راځي دروغ غل کار کړي ملک وران کړي نو دا خبره تحقیق کوي دا غینه پس بل پس روانيږي نو خلک رال د خانقاه را کوس کو د عبادت خانې نه هغه جونګړې والا ورانه کا خانقاه والا ورانه کا او د اوالو دی وته وجه صدا څه چل شوی دا چې دون ظلم مو پماو کو دا وال ټکول ولې را کوي ویخه اوس درات ځان منکر کو د فلان کې دمه سره د زنا کړي دا اوس چې زنی ما خبر وې بچی ته نه پیدا شوی دی بچی چرته د مال لګراولې د الله ولی دی کنه په بنی اسرائیل کې خلقو د الله ولی وې بچی لګ ما تراولې چا ماشوم را وستو حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې دا وته مالک پرې د زمونس کو د مصیبت په وخت کې الله ته متوجه کې دل پکاري انسان الله ته متوجه شي منځو کا دا خپل منځ د الله ته وسیله کا او نیکان بزرگان مړه او ژوند دي او انبیا دا ټول راجمه کا په وسیله کې الله ته پیش وې دوی چې مالک پرې د منځ کو مې چې منځ یو کو بل روایت کې دي چې او 10 یو کو او بیا منځو وې چې منځو کو دا د ماشوم لراغه او دې اوس خپل کرامت ښکار کوي کنه دا طاقت دل الله ور کړو کنه چې زه دا کار کوم نو دا ماشوم بوز گویا کیږي بعض خلک وایي چې کرامت اختیاري شرک ته وای چا چې کرامت اختیاري او چا ته ثابت کوی دا شرک ته مونږ چې الله او چا له طاقت ور کی پاغه کې بیا خبري نشته د بزرګ له دغه طاقت ور کړی چې اوس ځان د خلکو ته ورخای رالو د ماشوم ته چې کم دی په دې خېټه باندې داسې چونډي ولګولا او یا وته د خپل غوته په دې خېټه باندې داسې کا چې وایا ماشوم خپلار دې سوکته دغه ماشوم ته الله گویا کو وې زما خپلار چې کم دی فلان کې شپون کې دی دا غره لمن کې چې کم دی هغه زما خپلار دی او هغه زما د مور سره چې کم دی دا بدکاری کړی دا خلکو چې دا واوریدل او دا خو پرشته دی الله چې کم دنو عابد دا او دی الله ولی دا او بس حضور مبارک فرمایي چا ور پورې ځان ما ګول او چا لاسونه سب کول او چا سکول د تبرک ته پارچ دا خو ډیر برکتی سړی دی حضور مبارک دا څنګه فرمایي چې لکه ګوره زما په د امت کې چې ګوره لاسونه سب کول او مسکول نشته دی نه حضور مبارک فرمای وې تبرکان چې کم دی هغه سب کول او دغه پورې خپل ځان مسکولو ویغه چې مونږه پوی نشو مونږه تمافیو کا او د عبادت خانه د خانقاه چې مونږه تعالی غرزولې دا مونږه استاله د سرو زر جوړو د سونی دل جوړو ویغه ته ویل چې نه مالک جوړوي هم دغه شان د خټو والے جوړه کوي حضور مبارک فرمایي بیا ولا غي هغه خانقاه او ماغه شان ته جوړه کا نو ګوره د حدیث مبارک کې د فقیر احوال بیانېږي د غریب سړی هغه یو غریب سړیو خو لیکن دوم روا چې رابطه د رب العالمین سره وا نو حضور مبارک مونږ ته تعلیم را کوي کته غریب به وسه مال حال دی نشته دی لیکن خپل رابطه د رب العالمین سره جوړه کا رب العالمین په بنی اسرائیل کې دون خلق دغه مقام ته رسول او ته زما امتی چې په هر امت باندې غوړې رب العالمین بتاله دغه مقام نه درکې ولې بدل نه درکې وې درې ماشوم حضور مبارک د درې ماشوم کیسه بیانای چې درې ماشوم هغه یو په بنی اسرائیل کې چې خپل مور تیته یې او تیری ولو وې پدې کې یو سړی په ازبانه سور راغې چې ډېر خېستمو زبردست لباسو
او ډیر زبردست اسو ور سره وی چې تیر شو نو د مور په زړه کې سوال وکړو په خولې باندې وویل چې الله دې ما دا زوی دغه شانته کې سونا خسته سړی دی زبردست لباس زبردست اس یعنی مالدار دی وی دې بچی چې دا دعا ووري دا وی دې بچی دا سینری ودل پرې خودل او دې سړی په زیدا سه مخواړو وی قتل وتا دا حدیث مبارک امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه راوړل اسی کسی نه دی چې فرمای څوک فرمای به پته نه لګي دا حدیث مبارک په متفق علیه کې پروت دی وی دوی چې یا الله ما دغه سړی په شانته مکوي وی بیا ګوري چې یو وینځه خلکو راګې رکړی دا وی یو ټکې بهر ته راوخ کا او تدا وای چې تا غلا کړی دا او تا زنا کړی دا راوی فرمای چې حضور مبارک په دغه وخت کې وېزه د حالات سم داسې وینم چې حضور مبارک د خپل مسواک غوته په دی خله کې ورکا او ریولې وې د ماشوم غدا ریول هغه دغه کولو عادت کولو چې دغه شانته هغه دغه سینری ولا او دې سینې نه خلر اواړو لا وې دې وینځ ته چوکتل نو هغه ځان سره دا وې چې الله ما دغه شانته جوړ کې چې څنګه دا وینځه وې دې مور او دې زوی دیو بل ترمنځ خبرې شروع وې دا مور وته بچي ما چې اول سوالو کو دعا مې وکنو تاوي چې ما داسې مو جوړوا او دا دویم نه دعا مې شو چې الله ما زوی داسې جوړ نه کې ګوره زنا کړی د غلای کړی دا او خلک وای ټکې نو تاوي چې ما داسې جوړ کا نو ګوره ماشوم دی په بنی اسرائیلو کې دی او رب العالمین وته په ماشوم توپ دغه علم ور کړی دی او دا زناوران دا را لګي وی حضور مبارک ته د مازیګر پتا نه لګي حضور مبارک 2.5 کال سره پاس وړاندې خبر درته بیانای او تابع مازغه کار نه کوي بند دی سر دې بند او بندم دغه ته کنه چې سره بندي کنه مازغه نه خلاصيږي نو هغه ماشوم وت مور ته په جواب کې مور وې دغه کم سړی چې په ازبانه تیر شو وې دا ظالمو نو ما د رب العالمین نه دعا وکړه چې الله ما دغه شانته مو جوړوي به زم ظالم شم چرته په خلکو بر باندې ظلم وشي او دا دویمه دا وینځه چې ولا قضا وېدا پاکا وا پاک دامن وا پدې باندې هیڅ تومت نو نه زنا کړی وا نه غلا کړی وا او دې خلکو ته وی چې تا زنا کړی دا او تا غلا کړی دا به ما د رب العالمین نه دا دعا وکړه چې الله غریب دیم بے وسه دیم غلام دیم خو لیکن چې د ظالم نشم پچا باندې ظلم ونکم او کمال حال راکنو د داسې حال سره چې ستا ایمان زما پزړ کی وی پچا باندې ظلم او زیته ونکم نو په دې حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دغه غریبانان چې د معاشري کې اوسېږي دایته تعلیم ورکړي او دایته چې کوم د نصیحت بیانای چې خیر دې ک غریبانان یې پر رب العالمین باندې توکل کوي پر رب العالمین باندې خپل ایمان مضبوط کوي رب العالمین مبداس زیت او رسې په دغه غریبۍ کې چې به بتاسو پر رب العالمین قسم خوري او قسم به الله رب العزت چې کوم دې نه ضایع کوي پر روایت د ابو هريره رضی الله عنه کې دی د مسلم شریف حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل چې ډیر کرته داسې خلق چې ببرسری وي خړ په خړ وي او د دروازو نه خلق شړي خلکو په نظر کې سپک وي حضور مبارک فرمایي لیکن دومره دا چې د رب العالمین په ذات باندې قسم وکي ویا قسم رب العالمین پورا کوي خړ په خړ دا ولې پدې کې د الله رب العزت دوستان وي حضور مبارک تعلیم را کوي کو څوک دروازې لدیرال ور ټایما سو ولا ورکا هم داسې مشړه امام النووي په شرح مسلم المنهاج کې د دې حدیث لاندې فرمایي چې دلته د قسم نه مراد دعا ده وی چې دعا درته وکي رب العالمین هغه دعا پورا کوي هغه دعا رب العالمین قبول کوي او هغه کار الله رب العزت وکي په داسې خلکو کې فقیرانو کې ملنګانو کې زمونږه مرشد پاک په دغه وړاندې اوریزو کې چې وفات شو د دنیا نه پرده و فرمایله حضرت شیخ گل صاحب مبارک رحمت الله علیه خپل نامه عبدالعزیز و دغه ډیر واقعات او ډیر کرامات چې انسان کینه او دغه په کراماتو کتاب لیکي نو سویا مکاغه په 15 شپږو جلدو کې دغه کرامات راجمع کی دونه د رب العالمین دوست او دونه الله ته کوم دی محبوب دا د باوانانو پیر صاحب ژوندې دی دا حاضرین کسان ورشي په خپل ته تپوسو کوي او زمونږ د ترور خاون اوس وفات شوی دی ولی شاه جی صاحب دا د پر لپسې لونه وي غالبا او لونه د پر لپسې شوی انسان خفقيږي چې زما نرینا اولاد نشته او زنانه مشته نو د باوانانو پیر صاحب لورالو چې را جی دغه شانته کار دی رب العالمین نه دعا هغه مرګره کو شیخ گل صاحب مبارک له بوتلو او هغه ته د خپل دغه پیش کو چې قربان دغه شانته نارینه اولاد الله راکړي
شیخ ګل صاحب مبارک وته فرمایل چې الله به اولاد درکړي، درې نارینه بچي به الله درکړي. دا ژوندې دی تور دیر صاحب خو ورشي تپوس دی کوي په باغوانانو کې دی وې درې نارینه اولاد به الله درکړي او انامي ورته واغستې چې د یو نامه به علي شاوي، د دویم نامه به زیور شاوي او د دریم نامه به پیم شاوي. داغه د خلې ګفو وې چرالو او وې دغه کار وخت تیر شو وې رب العالمین لومبه نارینه اولاد راک وې زمونږ نامه مې روا وې چې ځان سره خواږه واغستل والو شیخ ګل صاحب مبارک لغه د قربان دغه شانته الله نارینه اولاد راکو خو نامه رانه رشي دا تا چې کوم نامه واغستا وکال پکې بیام تیرو. شیخ ګل صاحب مبارک وته فرمایل چې لومبای نامه مې درته علی شاه یاد کړی و، علی شاه نامه مو پک دی، د دویم نامه به زیور شاوی او د دریم نامه به چې کوم دی فهم شاوی. دا دغه فقیرانو داخلي ګوفي چې داخلي نه یو خبره وزي هغه کار به رب العالمین پورا کوي. قسم یې نه دا کړي. زمونږ د جنیدی شیخ مدرس هم دغه د بال بچ کیسه و ویجی زما بال بچ نه کیږي. شیخ ګل صاحب مبارک لور راغی وی الله به دعا به درته کوم الله به اولاد در کی وینه جی دعاګانې مډېر وکي وظایف هم ډېر وکل 15 لشل کالو شو الله اولاد نه راکې نور صبر نو کو منن بلی کل راکې بس نور خبره ختمه ده. وی شیخ ګل صاحب مبارک ډېر ځانه پله دی پله کوئی پرې نو خو ودا وته ناسو چې نه جی نن بلی کل راکې وی خزانو ویلی کا وی پیناو دغه سوته پانه د جیب راخل په الله یقینو کوي دا مونږ خپل شیخ صاحب ویلی دي دا ګل باچا سے مبارک دلته په برکلی کې د تاسو ټوله پیژنې خو مشهور سړی دی ارچا سره تعلق ته ویغه ته چې خذلی کا دغه د زوی د لور د زوی درې څلور اولاد ورته یاد کړ وی رب العالمین ولهمغه اولاد ور کوم چې وته شیخ ګل سے مبارک یاد کړ. نو دا د فقیرانو سره خپل تعلق وساتي دغه عقیده باندې روان شي دا سنوي عقیده نه ده دا د انبیاء کرام علیه الصلاۃ والتسلیمات عقیده وا دا د صحابه کرام عقیده وا او د دې ملنګانو خلقو د دې تعلق اکثر دغه فقیرانو سره وي. کم ملنګ چې تاسو وینئ د دې تعلق د فقیرانو سره وي ولیکن د زړه سترګې د چاړندې وي نو بس هغه چې به په کم طرف باندې ورالو الله رب العزت فرمایي چې څوک گمراه کوم او دا څوک بونی ویني چې به د لارې تر واړوي. نو په څومره احادیث مبارکه مو چول وستل رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پدې کې غریبانو لا چې کم دی هغه ډاټګیر نه ور کوي چې خیر دی که غریب خپل ایمان پر رب العالمین باندې مضبوط وساته زما طریقې ټینګ راونیسا رب العالمین په نظر کې به ډیر درون شي ډیر لوی کمال ته به الله ورسي به بچ د خلینو به خبره نه راوتی رب العالمین باغ کار کړي وي. رب العالمین دې مونږ او تاسو ته په دې خبرو باندې دا عمل کولو توفیق را نصیب کی. سکه مې به شیخ عطا غلطی په کې زمانه شوی رب العالمین دې ما ته معفو کی. په اخیری کې یو خبره یو ورور سار خبره کړي و چې رجی مونږه کینو باز خلک نه کینی چې کلا قامت شروع شي ټول درېږي نو آیا دا کې ناستل دا څنګه دي دا سنت دی یا مستحب دی یا فرض څه شی نو کې ناستل د اقامت په ټیم کې چې کله جمع ودرېږي اقامت شروع شي نو تاسو ټول بنا سیدا او مستحب عمل له پدې باندې سلور واړه مذهبونه متفق دي پدې کې د چا اختلاف نشته ده کو څوک نه کینو اغاسی نه کینی په ګوره په جنت کې چې کوم دي دا مانې او درجات دا ګوره په مستحبات باندې په فرض کوم شی چې تا باندې الله فرض کړی هغه خو به لازم کې هغه باندې خو بستا سر چې کوم دی خالی جنت ته ورنه نوځي باقی درجات په جنت کې چې دا ګوره په مستحبات باندې دا نوافل چې تاسو کوي دا تاسو څه شي غنئ مستحب دي کنه د شپې تهجد چې کوي دا څه مستحب دي کنه یو انسان چې کوي خو پاغه کې ثواب دی او که یو انسان نه کوي نو څه ګناه پی نشتا. نو کله چې اقامت شروع شي نو ټول بناسي التحیات شکل باندې کې نه هر څنګه چې څوک ناس ودا یو مستحب عمل دی خو چې کله اقامت کوونکې وایي چې حي علی الصلاه نو سره د امام به ټول بیا چې کوم دی جمع لپاسي خپل نیت به شروع کی او امام به الله اکبر کې او تاسو ټول به چې کوم دی نیت تړئ او پس د سلام نه ناشته به کې بنه کې حضور مبارک ناس تکړی دا د مصلینا تختیدل نه دی چې فرض او د مصلینا او تختا ولیکن دا ناس ته په سونه مقداري پر روایت د ترمذی حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها مبارک فرمای چې حضور مبارک ناس ته نه دکړي د فرض نه پس مگر دومره چې دا کلمات پکې اوویل شي اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام او ذکر د ذکر بالجهر کې د مسلم او د بخاری پر روایت باندې چې کوم دي دا ثابت دي چې حضور مبارک به هم د جمع نه پس ذکر بالجهر کو
او صحابه کرامو به هم چې کوم دی ذکر هغه به بالجهر کو. رب العالمین دې مونږ او تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین.